د روسیې تازه اسلامي امارت د تروریستي ډلو لپاره خپل نوم لړنه باسي. سیو د چلډرن وایي له هرو لسو افغان ماشومانو درې د خوړو له ناورین سره مخ دي. سلام د انس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو عدلي وزارتونو له خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غوښتي چې اسلامي امارت د ترهګرو ډلو له لیسته وباسي. له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې ماسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه شي چې دا پریکړه وکړي چې آیا غواړي د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپیژني. ضمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي چې طالبان واک ته له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندنو پر لور ډیر مخته راغلی، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به یې د روسي مشرتابه یوه پریکړه وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف اسلامي امارت د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاریوف دا هم ویلي چې ماسکو ممکن اسلامي امارت د هغو سازمانونو لیسته لرې کړي چې د روسي بندیزونه پرې لګېدلي دي. ضمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسي بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته اسلامي امارت وباسي. د کابل په حواله زیاته شوې چې له اسلامي امارت دغه بندیز د لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبر مطرح شي، خو په دې مورد دا کار روان دی او ټول ملاحظات د روسي مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پریکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا 2 اونۍ وړاندې ویلي وو چې اسلامي امارت که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي خو د روسي دښمنان هم نه دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په مسکو کې د اسلامي امارت ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. اسلامي امارت د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدلی، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. روسیې په 2003 کال کې هغه وخت اسلامي امارت د ترهګر سازمان په توګه ونوماوه چې وسلوالو په امریکا او متحدینو یې مرګوني بریدونه کول. قرار کړ روسیې داسې یو دریځ غوره کړ چې ان د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم د اسلامي امارت استازي مسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند غونډو کې کوربتوب وکړ. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو وار له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې جملې داعش او منځنۍ اسیا ته د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خوځېدو په اړه اندېښنې وښودي. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو وار د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینات هم کړي وو. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیو د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې 3 تنه یې د ناورین له کچې یا لوږې سره مخ دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. سیو د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغیزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. له ملتیا او توجه مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې.